السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې دوهم لوست ته ښه راغلاست. د دوهم لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په اول لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په اول لوست کې مو دوه توري الف او الف مد لوستلي وه. په دوهم لوست کې د پښتو الفبې 15 نور توري ب، پ، ت، ټ او ث درښیو. ب د پښتو الفبې دریم توری دی. ب، ب، ب. اوس د ب د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه لږ ښکته راسئ، بیرته چپه طرف ته قلم کش کړئ او لږ یې لوړ پورته کړئ او لاندې یو ټکی ورکړئ. د ب د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ب غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ب، 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 پ. پ د پښتو الفبې څلورم توری دی. پ، پ، پ. اوس د پ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه لږ ښکته راسئ، بیرته چپه طرف ته قلم کش کړئ او لږ یې لوړ پورته کړئ. اوس نو لاندې درې ټکي ورکړئ. د پ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د پ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. پ، پ، پ. ت. ت د پښتو الفبې پنځم توری دی. ت، ت، ت. اوس د ت د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه لږ ښکته راسئ، بیرته چپه طرف ته قلم کش کړئ او لږ یې لوړ پورته کړئ. اوس نو لوړ دوه ټکي ورکړئ. د ت د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ت غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ت، ت، ت. ټ. ټ د پښتو الفبې شپږم توری دی. ټ، ټ، ټ. اوس د ټ د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه لږ ښکته راسئ، بیرته چپه طرف ته قلم کش کړئ او لږ یې لوړ پورته کړئ. دوه ټکي لوړ ورکړئ او لاندې له راستې خوا څخه چپه طرف ته په ګول شکل ورغندی ورکړئ. د ټ د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ټ غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ټ، ټ، ټ. ث. ث د پښتو الفبې اووم توری دی. ث، ث، ث. اوس د ث د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه لږ ښکته راسئ، بیرته چپه طرف ته قلم کش کړئ او لږ یې لوړ پورته کړئ او لوړ درې ټکي ورکړئ. د ث د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د ث غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ث، ث، ث. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دوهم درس دا 15 توري ب، پ، ت، ټ او ث تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ.
تر 3 لوست پورې خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو شه.